حامد کرزی وایي په پوره توان د افغان شتمنیو د راګرځولو لپاره مبارزه کوم. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یوه خبري کنفرانس کې پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو شتمني دوی ته وسپاري او پر امریکایي وګړو د ویشلو پرېکړه یې دې بیرته واخلي. نوموړي چې نن یې په یوه خبري کنفرانس کې بهرنیو او کورنیو رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د بایدن پرېکړه له ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو سره په ټکر کې عمل دی. د په وینا امریکا د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیانو په پلمه د افغانستان د خلکو شتمني نیمایي کړې ده. په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر چا ډېر د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د ورانکاره فعالیتونو قرباني دی. نوموړي وویل چې دا شتمني باید آزاده کړل شي ځکه دا د افغانستان د خلکو شتمني ده او په هیڅ حکومت پورې اړه نه لري. کرزي نوي حکومت او د افغانستان بانک ته ډاډ ورکړ چې د دې پیسو په راګرځولو کې هر اړخیز ملاتړ کوي. کرزي همداراز وویل چې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مرکزونه، سیمې او ملاتړ ټولې نړۍ ته معلوم دي او دا تر لمر روښانه ده چې اسامه بن لادن فعالیتونه یې له پاکستان اداره کېدل او دا یې په یوه نظامي مرکز کې د امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو. هغه ټینګار کړی چې افغانان د ترهګرۍ قرباني دي او امریکایي حکومت ته پکار ده چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. نوموړي پر امریکایي وګړو هم غږ وکړ چې د خپل حکومت د ظالمانه پرېکړې پر وړاندې ودرېږي. کرزي دغه راز په خپلو خبرو کې تمه وښوده چې ژر تر ژره په هېواد کې د زده کړو او تعلیم لړۍ پیل شي او افغانان وکړی شي بهرنیو هېوادونو ته هم په تحصیلي بورسو ولاړ شي. هغه د نوي حکومت پر چارواکو هم غږ وکړ چې ژر تر ژره لاس په کار شي، ملي اراده تمثیل کړي. هغه وایي نوی حکومت د خلکو ارادې ته درناوی وکړي، له دوی سره دې په ګډه خپلې تګلارې روښانه کړي او په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره هڅې وکړي. لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه دوستۍ.